نو دغه موټران په 14مه حوزه کې تقریبا په لنډ وخت کې د غلو د لاس ووتله. دغه موټر چې غلو د خپل مالک څخه اخیستی و په 2 ساعته کې موږ د غلو سګیر کړي او بیا مو د دې خپلو مالکانو ته تسلیم کړي الحمدلله. او دا بل موټر چې غلو د خپلو مالکانو څخه اخیستی و یوه شپه پر تېره سوله، بیا موږ الحمدلله د غلو سره ټینګ کړي او خپلو مالکانو ته مو تسلیم کړي. او پر هغه موټر باندې تقریبا یوه میاشت وخت تېر شوی دی چې بیا وروسته دغه غلو سره مجاهدینو ګیر کړي، راموستی، اوس مو خپل مالکان پیدا کړه او خپلو مالکانو تسلیم سو. او نور به ان شاء الله الرحمن په لنډ وخت کې موږ ډېر موټران خپلو مالکانو ته تسلیم کړو چې هغه زموږ سره اوس موجود دي، خو مالکان یا نه دي حاضر یا رابطه نه ده ورسره شوې. نو زموږ سره ډېر شان موجود دي چې هغه خپلو مالکانو ته د خپلو اسنادو او شواهدو او مدارکو مطابق تسلیم کړو. نو که د داسې مشکل سره څوک مخ شي چې یا موټر ځینې واخلي یا پیسې ځینې واخلي یا نور کوم تکلیف ورته ورکړي، هغه د عاجله رابطه د 100 شمېرې سره وکړي چې موږ هلته خپل مجاهدین توظیف کړي دي او په لنډ وخت کې د دغو متمردینو مخه ونیسي او خلک خپل په امنیت کې خوندي ژوند وکړي. مدت 1 ماه میشد که موتر ما دوز برده بود. از امارت اسلامی تشکر نمیم که پیدا کرد برای ما تسلیم شد. سید محمد هستم. موتر ما دوزا از پیش ما برده بود. تشکری میکنیم از حوزه 13 از حوزه 13 امارت اسلامی. دیگه تشکری میکنیم از قماندانی معاون قماندانی امنیه امارت اسلامی که موتر ما را در 24 ساعت از ما برای ما تسلیم صحیح و سالم تسلیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. نام عید محمد است. موتر مرا دزدا از ساحه حوزه 13 از پیش ما برده بودند که به اساس سعی و تلاش مجاهدین امارت اسلامی حوزه 13 در ظرف 2 ساعت موتر مرا از دزدا پس گرفتن و امروز معاون صاحب قماندانی لطف کردند و برای ما تسلیم کردند. تشکر خاص میکنم از معاون صاحب و مجاهدین امارت اسلامی حوزه 13 که موتر برای ما تسلیم کردند.